د قیامت په ورځ باندې به دوه ډلې تقسیم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دوه ډلې تقسیم سي. یوه ډله به د جنتیانو وي، یوه به د جهنمیانو وي. فیصله به په وسي چې دا به جهنم ته ځي، دا به جنت ته. خو جنتیانو ته به اجازه وسي چې تاسې ځئ. داسې کله دا جنتیان تېرېږي په دا جهنمیانو کې به یو سړی سترګې پورته کړي، په هغو کې به یو کس وپېژني چې دا کس خو په دنیا کې په فلانکي ځای کې و، ما اوبه ورکړې. بیا به ورجګ سي، ورته ووایي چې ته ما پېژنې جنتي ته به وایي هغه وایي نه، وایي زه فلانکی کس یم چې په فلاني ځای کې تا اوبه راڅه وغوښتې ما درکړې. هغه به ورته وایي ومې پېژندې. وایي ښه نو ته خو الله ته سوال وکړه چې ستا په شفاعت خدای پاک ما جنت ته داخل کړي. هغه الله ته سوال وکړي یا الله دغه له ما سره په طالبي کې، دغه له ما سره په مدرسه کې، دغه له ما سره په مسافري کې مثال په فلانکي ځای کې اوبه راکړې دي، زه په اوبه کړی یم، الله زما شفاعت ته د پاکې قبول کړه. الله تعالی به ورته راجګې کله جهنمیانو جنت ته یې داخل کړي. دغه سړی به د دغه یو غړپ اوبو په برکت د عالم په معاونت باندې له جهنمیانو له ډلې وباسي، جنتیانو ته به داخل کړي، په جنت کې به داخل کړي. الله خپل پاک میلمانه په هغه ورځ بیا نه خفه کوي. که تاسې فکر کړی زموږ ستاسې یو کس میلمه یي، د هغه یو کس ملګری وي، هغه ملګری زموږ په طبیعت کې جوړ نه وي، خو د هغه له وجې چې میلمه هم داسې میلمه خفه کېږي، تر ده د هغه د ملګري ډېر قدر موږ دی په خفه کېږي چې دا خفه نه سي، د ده ملګری ده. الله تعالی د دغه عالم د قدر له وجې هغه جهنمي چې د جهنم مستحق ده هغه جنت ته داخل کړي د یو غړپ اوبو په برکت. نه د هغه به څه حال وي چې دغه عالم ته قرآن اخیستی ده، د هغه به څه حال وي چې دغه عالم ته مدرسه جوړه کړې ده، د هغه به څه حال وي چې دغه عالم علماو ته سهار و ماښام مړۍ ورکوي، دغو علماو طالبانو ته سهار و ماښام تربیه ورکوي. هغه به په کوم مقام کې روان وي؟